مناسبت د دې د مخکې سره دا دی په دې کې د اهل کتابو د یو بل خبرې رد کوي چې دا یهود د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام هدایتونو کې تحریف هغه کړی دی او د دې تعلق د اول د سوره سره هم دی هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات دوی ویو انجیل کی عیسی علیہ السلام تزوی ویلے شوی دی نو جواب دارے چې هغه متشابه لفظ صحیح معنی هم لري غلطه معنی لري نو اهل حق صحیح معنی اخلي چې دا غي معنی د محبوبه زکا عیسی علیه الصلاۃ والسلام هیڅ کله خپل عبادت ته دعوت نو ورکیا بیا دی آیت کې دا خبره ذکر کیا نبی علیہ السلام چاته په شرک باندې حکم نه کیا چې شرک وکیا بلکې نبی علیہ السلام په اخلاص باندې حکم کیا او ګورا یو انسانو د الله کتاب بل تصدقیا او په خپل باندې مو د الله کتاب وللی نو دا غو د شان سره دا نه خای چې دا چا ترا ولګيږي او دا حکم کوي چې تاسو شرک وکیا زحاک رحمه الله شان نزول داس ذکر کړي دي د نجرانو نسواراو نبی علیہ السلام ته ویلی و امرنا عیسی علیہ السلام بان نعبده عیسی علیہ السلام موږ ته دا حکم کړو چې موږ داغو بندگی وکړو او دا وی هغه ته د تقرب سبب دی نو الله رب العزت د آیت مبارکه دا وی پرد کرا ولې غلا چې ګورا د آیت دا وی پرد کرا ولې غلا چې الله یو بندا پیغمبر وګرځي نبوت ورته ورکی کتاب ورکی پیغمبري ورکی نو چریم دا غسر دا نخای چې هغه راولګيږي او خلکو ته دا وایو چې زما بندګي وکیا همیشه هغه الله ته دعوت ورکوي نه غیر الله ته نو تاسو په عیسی علیہ السلام باندې دروغ وایي چې تاسو دا وایي چې عیسی علیہ السلام مونږ ته دا ویلیو چې زما عبادت وکړي نو دا تاسو په عیسی علیہ السلام باندې دروغ وایي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اغوی نجران نسوارا یهودیان نبی علیہ السلام تراجم شو اولی ورسر باس مباحثہ مناظرہ نبی علیہ السلام راولگی دو د باسو د مباحثین ورستو د اسلام دعوت ورکو ابو رافع القرظی یهودی هغه پکې دا ویل اتريد یا محمد ان نعبدک کما تعبد النصارى عیسی ابن مریم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ته غواړې چې مونږ ستا بندګي وکړو لکه څنګه چې نصاراو د عیسی ابن مریم بندګي کوي. او په دې نصاراو کې یو مشر رئیس نوم یې و، هغه ویل او ذاک تريد منا یا محمد والیه تدعوننا. اے محمد آیت مونږ نه دا غواړي او دې ته مونږ رابلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغوی ته جواب کې ویلا معاذ الله ان نعبد غیر الله. عزت الله سره د دین پناه غواړم چې ان نعبد غیر الله، چې بخپل د غیر الله عبادت وکما، او ان مراب عبادت غیره، یا بل چاته په دې باندې امر وکما چې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت وکیا. او بیا نبی علیہ السلام ما بذالک بعثنی ولا بذالک امرنی. ز الله نو د دې خبرې د پاره را لېږلې ما او نه راته په دې باندې امر کړی دی. دا خبره هغوی ته وکړله. نو دا آیت الله نازل کو. او امام سیوطی رحمه الله ما دور منصور کې ذکر کړی دی چې بعضې صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته ویلا مونږ تا باندې سلام اچوو، لکه څنګه چې مونږه یو بل باندې سلام اچو نو آیتا ته سجده ونکو. نبی علیہ السلام فرمایلنا ولکن اکرمو نبیکم، لیکن د خپل نبی اکرام کویا. وعرف الحق لاهله، او د حقدارو حق فی جنیا. عبادت به د یو الله کولی شي. فانه لا ينبغي ان يسجد لاحد من دون الله، مناسب ندی دیو کس د پاره چې سجده وکړي ما سوا د الله نه بل چاته. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدا الله نه ما سوا بل چاته سر کته کولو جایز وي، بل چاته سجده کولو جایز وي. ما با زنانو ته حکم کړی وی چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجده وکړئ، خدا الله نه ما سوا بل چاته سر کته کولو دا جایز نه دی. ما کان علی بشرین، ما کان قرآن کریم کی دا پر ډیرو معنو باندې مستعمل دی. کله د نفي د وجود د پاره وي، یعنی دا شی موجود نه دی، دا شی موجود نه دی. سورت بقرہ 143 نمبر آیت مبارکہ کی تیر شوی ہو. وما كان الله ليضيع ایمانکم، ندی اللہ چی جزائی کی منزو نستاسو، یعنی دا خبره د سره موجود ندا، دا خبره د سره موجود ندا. او کلا د نفي د امکان د پاره وی، یعنی کې دی نشي. ما کانا یعنی کلا د نفي د امکان د پاره وی، یعنی کې دی نشي. لکه سورت قصص کې ویا آتش په تم آیت کې ما کان لهم الخيرا، یعنی د بندگانو اختیار ممکن نه ده، د بندگانو اختیار دا ممکن نه ده. او سورت النمل شپیتم آیت کې ویا ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، یعنی تاسو لا دا ممکن نه دا چې تاسو ونی را زرغون کیا. د دې کور کې ما ډیر بوټي نه لول خو نه بکیدا، او بار دې
کستا چې غلی غسل خانه سره اکړکی کې بوټه راختلې سوزل دې ملګرو ویست او بیا هغه کې وشي نو دا بنده په اختیار کې نه ده الله او دریم ما کانا په معنا د ما ينبغي سره یعنی مناسب ندي سورۃ توبه یوصل لسم نمبر آیت مبارک کې ویا ما کان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركين سلورم کله په معنا د لا يجوز یعنی جائز ندی او دلته کې مو دا معنا دا ما کان لبشرن ندی جائز دی یو انسان سره ندی لایق دی یو انسان سره ندی جائز دی یو انسان سره لبشرنا ګورا لبشرن انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام یعنی نبیلا دا جائز ندی نو غیر نبیلا خدا په طریقه اولا باندې جائز ندی چې خپل عبادت ته خلق راو غواړي مخکې درس کې مونږه سورۃ قریش کې ویلو فلیعبدوا رب هذا البيت عبادت دیو کی د رب د کورا دا سونه ول چې دی بیت الله عبادت وکیا فلیعبدوا رب هذا البيت عبادت دیو کی د رب د کورا ایوتیه الله الكتاب یعنی کم بنده ته چې الله خپل کتاب ورکی صحیح عقل او په ورکی او د خلق مینس کې فیصله کیا او د علم او د شریعت او رازونه ورته ورکی ناغه لپاره دا جایز نه دي چې خلق ته د غیر الله د عبادت او دعوت ورکی او ګورا پاتې بیا چې لا نبوت ورکلی شي نو نبی با څنګه خلقو ته د غیر الله عبادت او دعوت او غبور کی نبی خود دې لپاره راغله چې خلقو د غیر الله د عبادت نه راو باسي یوازې د الله عبادت وکي نو دا تاسو په عیسی علی السلام باندې دروغ تړئ والحکم حکم نه مراد مفسرین ویا د فیصلو علم او دویم قول دا ده د شریعت او د رازونو علم تویا او دریم دا حکم نه مراد حکمت ثم يقول للناس كونوا عبادا لي چې بیا وای خلق تاشي تاسو بندگان زما من دون الله ما سوا د الله عباد الله دا یعنی چې داسې ویا چې زما بندگان شیا نبی علیہ السلام به دعا کولا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اے الله زما د قبر نابوت مو جوړوا چې خلق دا غبندگی کیا کم ملګری چې عمره د پاره تلی او بیا الته کې مسجد نبوي ته تلی روضی سره پریدینا چې ودرېږي شیخ القرآن د شاپور نور الله مرقده هغه ویلو یو سړی و جنگلیخ کوله ولا هغه پولیس ورته ویل حاجی حدید وسپنه د وسپنه هغه ورته ویل عقیدت هغه ورپسې داسې وسوټی راویسې حکومت ها هلته کې دا نشي کولی دا خو دلته کې د قبر کاڼې ښکلی او که قبر ښکلی او که څه کې نو بس دا شی نشته دی په شریعت کې د الله پیغمبر دعا کړې ده الله ولكن كونوا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا اے ولكن يقول كونوا لیکن هغه خلق ته دا حکم کیا
چې د الله والا جوړ شیا الله والا جوړ شیا ولكن ثم يقول كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين لیکن وی چې شی تاسو الله والا ربانیین جمع د ربانی ده یا پکې د نسبت د پاره دا او د رب نه اوسه شوی یعنی هغه شخص چې رب ته منسوبي او بیا ربانی چاته ویل کیږي نو ربانی معنی دا معلم الخیر چې خلق ته د خیر او خودونه کوي چې خلق ته د خیر او خودونه کوي نو ربانیین هغه خلق ته ویا چې پاغي باندې د الله بندگی او د هغه تعلق او هغه په غالب وي د الله بندگی او د الله تعلق او هغه په غالب وي مطلق عالم تنویا مطلق مولا تنویا چې د باندې د الله بندگی غالب نه ده د الله سره تعلق برابر نه ده دا سه عالم تنوي لیکيږي نو ربانین معنی دا الله والا او الله والا سوق دی نو هغه سوق دی چې د الله سره تعلق دی د الله د پاره خبره یا د الله د پاره اخلاص وی الله ته خلق رابلی الله ته طرف ته متوجی کیږي نو سر رښتیا وایا دا ربانی کېدل شي چې د جنازې له د دې لپاره تل چې رجی خیرات به کله یو زبر وړي خرما تا د الله لپاره وکړه جنازه او استاد جی لپ کې خبره ډاکه پکې ورکا د خور دې لپاره زی خو الله والا نه ده خو بس به الله دې رحم کیږي چې د علماو دا حال شي چې هغه جنازه هم د ګیړې د پاره کې د 100 روپو د پاره کې نو په بي اي حديث بعده يؤمنون کم یو کار کې به اخلاص راشي انسان کې کم یو خبره وا انسان اومني بیا او بلدا ربانی چاته ویل کېږي نو علماء وی امام بغوی ویا الذي يعمل بعلمه چې په خپل علم باندې عمل کوي امام بغوی ویا ربانی هغه چاته ویل کېږي چې په خپل علم باندې عمل کوي ځکه کله ملګری او خبرو کې زور ته میرجی دومره قدر دا چې په خپل خله باندې سوای نو د دین خو بیا خلاف نه کوه امام بخاری رحمه الله ویا الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره چې د خلکو تربیت اول په وړو وړو خبرو سره کوي بیا د غټو غټو سره ګور اول وړي وړي مسلې ساده ساده مسلې د توحید مسله د مانزه مسله د زکات مسله بیا دا غي نورستو دا نورې مسائل هغه بیانول درجه په درجه باندې په یو ځل باندې نه او ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي كونوا فقهاء علماء حکما یعنی شیطا سو په دین فقها علماء د حکمت او خوندان عطا رحمه الله ويا ربانی علماء حکما نصحا لله في خلقه یعنی شی علماء د حکمت والا د الله د پاره داغو د مخلوق او خیرخوان شیا او د مخلوق خیرخوا ده دیکھو پدې کې قسم په الله مونږ وای چې دا پیسې د عوام ډیر په تکلیف غټلی مونږ چې په سم زبانه ولګيږي او دی وای چې پدې کې ونه قسم دی وای چې بیا خو نه کوي په سم کار باندې
خدا خبره ده زمونږ بعضې ناپوهي عوام هغه هم په دې باندې نه دي، هغه هم د نوم دپاره اړم دي چې خلک وایي یاره چې پلان کې ولئ خیرات یې کلی. قسم په الله په دې کلي کې داسې خلک شته که نه چې حیران دي چې څه وخورو څه وکړو. موږ ټول کلي له ډوډۍ ورکوه، یو ګاونډي له دړۍ وړه قدر یې نشو اخیستلی او دی وایي زه دا د الله دپاره کوم. قسم په الله باندې که دا به څوک د الله دپاره کوي. یو ګاونډي له یو دړۍ وړه نشي اخیستلی، هغه مجبوره دی، هغه پریشانه دی چې زه څه وخورم، او ته ټول کلي له ډوډۍ ورکوې او ته ما خیرات کلی دی، او ته مجبوره له یو دړۍ نه ورکوې او ته دا ما خیرات کلی. قسم په الله باندې کې دې ته به څوک خیرات ووایي. مسلمان سړی دې ته خیرات نه وایي. الله او بعض علما وایي الذي جمع مع العلم البصر بسیاسته، ربانی هغه شخص دی چې د خپل علم سره سره د خلکو په تربیت او سیاست کې بصیرت لري، د دې لپاره چې د خلکو د تربیت د دنیا او د آخرت دپاره وکړي. یو سړي سره علم وي خو لیکن د خلکو تربیت نشي کولی، دا ربانی نه دی. شپږم کونو متعبدین لله عز وجل، شی خالصو د الله عبادت کوونکي. او تفسیر سراج المنیر کې ویا دا ما سره دا تفسیر سراج المنیر دی، دې کې ویا چې ربانی چاته ویل کېږي هو شدید التمسک بدین الله وطاعته. ربانی هغه شخص دی چې د الله دین او د هغه طاعت او عبادت مضبوط او راټینګ کړی وي. شیخ القرآن د پنجپیر نور الله مرقدو مشر شیخ پنجاب کې یو سړی پاسېدو اواز یې وکړو شیخ القرآن د پنجپیر زنده باد. هغه څادر وڅانډه زنده باد الحي القیوم، همیشه ژوندی هغه الله رب العزت دی. هغه سټیج باندې داسې سټیج باندې زه سره بیان نه کوم چې ای باندې دا آوازونه کېږي. کله چې امام قرطبي رحمه الله ویا کله چې عبدالله ابن عباس وفات شو نو محمد ابن الحنفي ویلا چې نن ورځو د دې امت رباني هغه وفات شو، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، په سبب دا هغه چې وی تاسې ښودنه کوونکي خلکو ته د کتاب، وبما كنتم تدرسون، او په سبب د دې چې تاسې زده کوونکي. تعلیم څه ته وایي او درس څه ته وایي؟ نو تعلیم ویلی کېږي بل ته ښودنه، او درس دې ته ویلی کېږي یو شی په خپله باندې ولوستلو. او بیا علما وایي چې ربانی انسان علی جوړیږي چې دوه کارونه یې بل ته قرآن ښیي او په خپله باندې مللي، بل ته قرآن ښیي او په خپله باندې هم قرآن کریم للي، او بل دا چې د نور خلکو د عقایدو د اعمالو اصلاح کوي او هغوی ته د الله کتاب وښیي. دویم دا چې د الهي د احکامو بار بار للي ځانو پې ښایسته کوي. او بیا علما وایي بما کنتم تعلمون الکتاب، بل ته تعلیم او د تعلیم و معنی مراد او تدرسون کی الفاظ ولستلو، یعنی انبیاء خلقو ته دا دعوت ورکوي چې د الله د کتاب سره تعلق جوړ کړي، الفاظ یې زده کوي او د دې معنی هم زده کوي. او بیا دلته علما وایي انسان بعد دو حالتونه هغه به خالی نه یا به په خپله باندې قرآن وایي یا به بل ته وایي. دا دوه کارونه به کوي،
یا به په خپله باندې قرآن ویو یا به بل ته ویو یا به استاد وي یا به شاګرد وي او دا کار زمونږ د پنجپیریانو د علماو کار دی یو سړی دلته ما ته چا ویله زه پنجپیری ما ته په څه پنجپیری ته دې ما ته کار وښایه د پنجپیري کار به دا وي چې یا به بل ته قرآن وي یا به د بل نه اوري تا کې دا شته نو به سر یې ښکته کړم ته څه پنجپیری ته ځان ته اخر په څه باندې پنجپیری وې دا زمونږ د اشاعت والو د ملګرو د علماو د عوامو کار دا دی چې یا به په خپله باندې قرآن وي بل ته یا به د بل نه قرآن اوري بس دا دوه خبرې دي او دا ډېرې اهمې خبرې دي الله او ضحاک رحمه الله ویا سوچ قرآن کریم للی هغه د پاره دا لایق دا چې دی به په دین باندې پوهوي او بیا امام قرطبي د ضحاک رحمه الله قول ذکر کړي لا ينبغي لاحد ان يضع حفظ القرآن جهده هیڅ لا دا پکار نه دی چې د قرآن کریم زده کړه د خپل وس مطابق هغه پرېږدي چا قرآن نه هیڅ چا لپاره دا نه چې بعد یاره زه څه ملا خو نه یم او ما قرآن نه دی ویلی نه انسان با خپل خواري خپل محنتو دا به پرېږدي نه تا قرآن نه دی ویلی دغه شانې اوره تا قرآن ویلی دی اوس یې ترجمه یادوه او دا نه چې بس یو ځل دې ترجمه وکړله بس ته وایې یاره ما خو پوره کړله نه نه بار بار قرآن کریم ته کېناستل پکار دي ولا یأمرکم حکم نه کوي تاسو ته د دې خبرې ان تتخذوا الملائکه تاسو ونیسئ ملائکه والنبیین او پیغمبران اربابا معبودان شارعان آیا امرکم بالکفر آیا حکم کوي تاسو په کفر کولو بعد اذ انتم مسلمون په دغه نه چې تاسو مسلمانان یې ما کان لبشرنا ندی مناسب هیڅ انسان لرا ایوتیه الله الکتاب چې ورکلی وي هغه ته الله کتابو والحکم په حد دین والنبوت او پیغمبري ثم یقول للناس بیا وای خلقو ته کون شي تاسو عباد الله عبادت کون کې زما من دون الله سوا د الله نه ولكن كونوا ربانين لیکن شي تاسو الله والا بما كنتم تعلمون الكتاب پدې وجہ چې تاسو خودنه کوي خلکو ته د کتاب د الله وبما كنتم تدرسون پس د دې چې تاسو په خپل وللیا ولا یامرکم حکم نه کوي تاسو ته د دې خبرې ان تتخذوا الملائکه چې تاسو ونیسئ ملائکه او نبیین پیغمبران اربابا معبودان شارعان ای امرکم ای حکم کوي تاسو بالکفر کفر کولو بعد ځان تو مسلمون پس داغینه چې تاسو مسلمانانی اللهم قوینا فی رضاک واجرنا من خزي